د منځه واجبات، د منځه سنتونه او د منځه مستحبات د دې متعلق به ان شاء الله بیان کیږي. او د دې لپاره دا بیان کوم چې الله رب ذوالجلال په خپل عظیم کتاب الله کې د دې خبره وعده انسانانو سره کوي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا دا منچ ده دا سړی منع کوي دا هر قسم گناهونو غټو وړو ښکارو پټو نه یا ذی حد او غیر ذی حد گناهونو ټولو نه دغه منځ سړی منع کوي. چې څوک منځ کوي دا منځ را پاسیږي، دا منځ کوونکی د زنا نه ساتي، د غلا نه ساتي، د رشوت نه ساتي، د دروغو نه ساتي، د حرام خورۍ نه ساتي، د سود خورۍ نه ساتي، قسمه قسم سمرداري چې دي د ټولو نه الله رب ذوالجلال وعده کوي چې ان الصلاة تنهى، یقینا دغه منځ سړی منع کوي د فحشا او د منکرونه. او موږ ګورو ډېر مسلمانان وروڼه چې هغوی منځونه کوي او د مانځه د کولو سره سره هغوی سره ګناهونه هم کېږي. څه وجه ده؟ آیا الله رب ذوالجلال کتاب الله قرآن دروغ ویلی؟ نه، د خدای قرآن دروغ نه وایي، الله رب ذوالجلال دروغ نه وایي، لیکن الله یو منځ یاد کړی، خاص منځ. الله داسې نه دی ویلی ان صلاة تنهى، یقینا هر منځ چې دی نو خلک د ګناه او د فحشا نه منع کوي. نه، خدای وایي یو منځ دی چې هغه سړی منع کوي. یعنی دا صلات معرف په الف لام راوړی دی، علما پې پوهېږي، منکر نه دی راوړی. نو هغه اشاره هغې منځ ته ده چې کم کامل او پوره منځ دی. هغې منځ ته ده چې د کم مانځه دپاره اودس په تمامه طریقه شرعي باندې شوي، چې هر کله د مانځه نه مخکې اودس دی ناقص دی، بیا ورسره متصل چې کم منځ کې هغه منځ کې ستا هغه ټول حضور برابر نه دی، نو ستا منځ نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله زه د مانځه د بحث نه شروع کوم اخري هفته کې به بیا د مانځه متعلق او د جمع متعلق بیان کوم. نبی علیه السلام فرمایي چې کله کله یو مصلي منځ وکړي خو د مانځه هغه حقوق ادا نه کړي او رکوع سجده ډېره جلتۍ سره وکړي، ځان تیاسې فارغه کړي چې د مانځه نه خلاص شي، د ده دغه منځ د یو مردارې چرړې په شکل باندې تک تورو ګرځېږي او فرشتې د رحمت چې کله هغه پورته کوي د الله دربار ته نو پورته قبول ته نه ځي، واپس هغه تور شکل کې مردارې چرړې په شان چې د ده منځ نه هغه صورت جوړ شوی د ده په مخ باندې ویشتلی شي او ورته داسې ویلی شي ضیعک الله کما ضیعت عبادتي، خدای دې داسې ضایع او خراب کړه لکه تا چې زما بندګي او عبادت خراب کړه. دا منځ دی، منځ یې کړی دی او د مانځه د کېدو نه وروستو خدای تعالی بیرته هغه د ده په مخ ورولي او بیا ورته دا خیري کوي د فرشتو په وجه د هغوی په لسان چې خدای دې داسې خراب او ضایع کړه لکه زما دا منځ او عبادت چې دی ضایع کړه، خو منځ نه. نو د دې وجې نه د مانځه متعلق بیان کوم چې زمونږ او ستاسې منځونو کې کومه غلطي وي د هغې اصلاح وشي. او ډېر خلک هغوی دا جال جوړ کړی دی راشه مونځ درښیم راشه مونځ درښیم، زمونږ سادهګان مسلمانان وروڼه مانځه په نیت لاړ شي هغه ورته دام جوړي چې بیا راځي عقیده یې ورته خرابه کړي، نو بیا دا اعتراض کوي یاره مولیانو تاسې مونږ ته مونځ نه ښیو نو مونږ څه شی وکړو، مجبور یو چې لاړ شو. نو زه دا کوشش کوم چې دغه مانځه کم سدي چې دا تاسو په اسانه طریقه یاد کړئ او دا کم کیسټې چې ډکېږي نو تاسو ته بیا پکار دی چې هغې پسې تاسو د کور نه وځئ او خرچې کوئ، د هغې په ځای تاسې 25 روپۍ خرچه کوئ، یو کیسټ پیدا کوئ او کور کې بار بار هغه ځان ته مقرر کوئ، د مانځه ترجمه د مانځه احکام ټول د هغې نه یاد کوئ. اسانه طریقه ستاسو دپاره ده. او دا مونځ هغه شی دی چې جهنمي جهنم ته کله ځي نو هغه وخت کې علت بدایي چې د به مونځ نه یې کړی. الله رب ذوالجلال قرآن کې فرمایي الا اصحاب الیمین خلاص عمل نامو علی بچدین نور کل نفس بما کسبت رهین، هر نفس پاغه سکی چې د څه کړي دي هغې کې به ګاڼه وي
یو نفس بم خلاص نوی سنا سگانا بوی الا اصحاب الیمین مگر د خلاص عمل نامو علا آغا بچ دی و خلاص دی فی جنات یتسالون د خلاص عمل نامو علا بجنت کی ناسوی باغنو کی بناسوی لند مخامخ بجانم ورتخکاری جہنمیان بجہنم کے پراتی دا پاس جنتیان خلاص عمل نامو علا بورتوائی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر تپوس بکی دا گناہگارانونا اے جہنمیانو جہنم تسشرا وستی ہے ولی جہنم تراغلی سشرا داخل جہنمیان بلندنا آواز کئی لم نکو من المصلین یو علت داو چی دنیا کے منزونا نکولا دا منز پا نکولو بانی اس جہنم تراغلیو نو منز نکولو بانی یادی منز کرے و ضائع دے فضل دے احکام دے پورا یادا کر ولم نکو نطعم المسکین دویم دانو منگا چی منگ با طعام ورکو مسکینانو تا دنیا کی طعام دا مسکین یا زکاة دے یا صدقات لفظ عام منگ دا مسکین دوڑی نورکولا خیرات منکو زکو جہنم ترال نگوره دا منز پا نکولو بانی سڑے جہنمی جوڑی گی و بیا با جنتیانو تالتم داوئی چه ذکر آغلیم چه ما منز نده کڑی نزا آغا منز چه ستاسو خیادم دی خو بیا هم بعض الفاظو که دامیانو نغلطیانی کیگی دا غیر اصلاح دا پارا منز و دا منز سر متصل ترجمه دا منز و اغتیرم او بیا دا غیر دا پارا شرائط و ارکان او سنن و واجبات و مستحبات داغی بیان کوم دنیت دا کولو نرستو کنیت پزړه باندې وشیم کافی دی که چا په خوله باندې وکم مستحب خبره ده چې د خولې او د زړه خبره یې وش سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم پاکی دا تعالی را اے خدایا وبحمدك وسنا دا تعالی را اے خدایا سنا و پاکی تعالی را خواهی وتبارك اسمك مبارک دے نمستا برکت پیدا کون کے دے نمستا تد برکت اچولو والائے تد برکت پیدا کولو والائے مبارک دے نمستانا خوا مبارک خو پیغمبر علیہ السلام نے مبارکان خو اولیاء دی انبیاء دی مبارک ریت بزیر ورکی مبارک دے نمستا موجد البرکت دے نمستا موقع البرکت دے نمستا ستانم دا برکت پیدا کولو والا تا غسو کی چی برکت پیدا کے تا غسو کی چی برکت اچھے پشا کی اچھے دا پیغمبرانو دا اولیاء دا انبیاء پلاسنو کی اچھے دا غی پا خلق کی اچھے دا غی پا لاڑو کی اچھے دا غی پا لباس کی اچھے دا ٹول دا برکاتو نا چی ڈک دستا ہو جاتا وتعالی جدکا اچد شانستا ولا الہ غیرک نشتا معبود برحق غیرو کا سواستانا ستانا بغیر بل لائق دا عبادت نشت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ غوڑم پخدے سرا دا شیطان رٹلی شوینا پخدے بانی دا شیطان رٹلی شوینا پناہ غوڑم ایر یقیناً چی سڑے منز کے ادھا سے سوچ ورکی کئی او چی دیدی تراورا سیگی ادھا سے زڑکے مراوالی چی الہ پتا بانی پناہ غوڑم دا شیطان نا بیا با شیطان تا توسوسی درواچی منز کی ندرج لیکن تا خو خدای وسیلہ کنا خدای بانی دی پناہونی وا چی بس خدای بانی دی پناہونی وا نو شیطان با تختی بیا با نزدیدتا نراز بسم اللہ الرحمن الرحیم شروعکم پنم دا خدای بانی آغا خدای زما الرحمانی چی عام میرا باندے دنیا کے پا مسلمانانو کافرانو ٹولو تروزی ورکی الرحیم آغا خدای چی خاص میرا باندے پا آخرت کے پا مسلمانانو نا پا کافران آخرت کے بیا پا کافر رحم نشت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام بچی کل منسکو نہر آیت بانے با ادریدہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کسو کے سر اولا گئی پروانہ گئی مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله طول سنا صفت دهر سنا وینکنا پہر وقت کی خاص خدا تعالی لردی اس دا خدا تعالی سوک دے رب العالمین رب العالمین اگه خدا لرسنا دا چه دا طول عالم پرورش کننده دے دا طول عالم ساتنا او پرورش کئی تربیہی کئی. الرحمن یا غزاد دے چه عام مہربان دے دنیا کے پا مسلمانانو کافران. الرحیم یا غزاد دے چه خاص مہربان دے پا آخرت کے پا مسلمانانو نا پا کافران. مالک یوم الدین بادشاہ دے دورز دا قیامت و دورز دا جزا. دین ویلشی جزا تا نا آغا دا جزا و دا بدلی ورس چه دا قیامت ورس دا آغا ذات چه آغا بادشاہ دورز دا قیامت و دا جزا نو آغا ذات چه رب دا عالم دے آغا ذات چه رحمان دے آغا ذات چه رحیم دے آغا ذات چه دا قیامت دورز بادشاہ دے. الحمدللہ دا غزات لرسنا دا اوش چه منز کون که منز که نو چه دمر صفتیو کی چهره دا طول عالم رب دے رحمان دے رحیم دے دا قیامت دورز بادشاہ دے نو چه سره پا مانا پوئیگی نو شوق راشی چهره دے خدای سره خلق مخامخ خبری پکار دے. اوس خو غائب شو کنه لکه زه چې تا ته وایم چې خدای هغه ذات دی چې رب د عالم دی رحمان دی رحیم دی د قیامت د ورځې بادشاه ده خو تا ته ما اوس قصې وکړې خو چې دومره صفت یې وکړې نو سړی وایي چې لږ ده ته مخامخ غږېدل هم پکار دی. نو ځکه اوس خطاب را دی ایاک نعبدو لمونځ کوونکي شوق راشي چې د خدای څخه خپله اوس مناجات وکړم. ایاک نعبدو خاص تا ته عبادت کوو منګه الها و ایاک نستعین خاص تانا منگا مدد غوڑو پا عبادت کے. دا اولیاء دا انبیاء مدد اگا دا خدای مدد دے چه خدای اگای تا توفیق ورنکی اگای بیا مدد نشی کوئی. یا روحیم داد چه اگای کئی دا اگای جدا تصرفی معنا دا نور امداد دا خدای نا غختیشیم پا عباداتو کے. اهدنا الصراط المستقیم او خای منگتا لارا نیغا برابرا نو تا خواسم پا لارا برابر روانی نو معنی دا ثبتنا علی صراط المستقیم پا نیغا مستقیم لارا مدائم و ثابت پریدا اسم روانیو پی خوچ چتونو خویگو دا نیغا لارا دا چا دا صراط الذین انعمت علیہم لار دا کسانو چتا پی باندے انعام کرده چتا پچا انعام کرده دا آغی خلقو لار منگتا مخایا. اوس دا چې خدای په انعام کړي دلته خدای نه وای دا قرآن یو عجیب کتاب دی یو ټکی دلته وای بل بیا په بل سفاره کی ګوره دلته اول الحمد کې درته وی چې هغه خلق لارو خیمنګ ته چې تا په باندې انعام کړي د دې تفسیر پنځمه سفاره کې کوي اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سوک چه دا نبی علیہ السلام تابدارش او دا خدای تابدارش دا بداغا چا مرگری چه خدای پہ انعام کرده انعام پچا کرده من النبیین چه پیغمبران دے والصدیقین و صدیقین خاص اولیاد والشهداء و شہیدان والصالحین و عام نیکان وحسن اولئک الرفیقا دیر خکولی دی دا کسان دا جهت دا مرگرتیانا کچا دا ولی اللہ سا مرگرتیا و دا خکولی مرگرتیانا کچا د شهید سره مرګرتیا او خپل مرګرتیا کچا د صدیق سره مرګرتیا او خپل مرګرتیا چا د پیغمبر سره مرګرتیا او خپل مرګرتیا وهابیان وای پیغمبر نه دی خو نوټ شینش الله وینا انعام په څلور قسمه خلقو شه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صدیقینو کې دی خاص اولیاءو کې دی او کنینو صالحینو کې خو خامخا داخل دی نیک سړی خو دا خو وهابیان هم را سره منی چې یو نیک سړی او دیم په مانځ کې دعا غواړي چې خدای د نیکانو لار راوخی بیا تا ته وی نیکانو سم کې نه مشرک جوړي او خای مونږ ته لاره برابر صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې تا په انعام کړی دا څوک دي نبیین دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي غیر المغضوب علیهم
نلار دا کسانو چې پاغي باندې غضب کړي شوی دی، مراد ته يهود دي، يهوديانو باندې غضب شوی، شادوغان خنزیران دي. ولضالین او نلار د گمراهانو، د گمراه او دا چا چې تا په غضب کړي دی راغی لار مونږ ته مخا. مراد د مغلوب علیهم نبی علیہ السلام يهوديان دي، او مراد د ضالینو گمراهان نصرانیان دي. مان دا شو چې خدای د يهودو نصارا لار راته مخا، هغه خپل دین خراب کړی دی. اوس اکم چې حق دین او هغه اوس دې منکر دی، غړي وړي وي. آمین آمین معنا استجب لنا، خدای زمنګ دغه دعا قبول کا. په دې طریقه باندې نه د الحمد ترجمه شو. نور خو سورتونه ډیر دي، خو تاسو اکثر خلکو قل هو یاد راغی ترجمه درته کوم، او خو سوچ کوي ورته اکثر خلک تاسو قل هو الله احد وای، قل نه قل هو الله احد غټ قاف دی. پاکستان خلکو ته دا خبر ډیره ګرانه، قل هو معنا اخرى، یا روټي او یا قسمونه. اخرى اخرى نا قل اوایا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الله احد، چې دا الله رب الجلال احد یو د شریک نه لري. الله الصمد الله بنیازا به احتیاج د چاته حاجت نشت، ټول خلق دته محتاج. لم یلد نه سوک زیګولې سوک ته پیدا نه دي، ولم یولد او نه زیګولې شوی نه دیم چانه پیدا نه. دا باز جاهلان وای دا خدای طویل نه دی پکار، وای دا خدای خو چې د قرآن او حدیث کې نشته. خدای فارسی لفظ دی، اصل کې دی خود آی پخپل راغله، خود آی پخپل راغله. خلق پښتو کې وای خدای 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 زمانہ خود آی پخپل راغله، یعنی نه د چانه پیدا دی او نه د څوک پیدا دی. نو د لم یولد نه د زیګولې شوی، د دې ترجمه خدای جوړي. ولم یکن له کفوا احد او نشتدل کفوا سیال احد سوکم سیال نه لري. لیس کمثلی شیء د خدای په مثل سوکم نشتا، په عزت کې په جلال کې په عظمت کې هیڅ شي کې د الله سره شریک نشته. الله اکبر الله ډیر لوی دی، د هر شي نه الله لوی دی. رکوع ته بلاړ سبحان ربي العظیم درې کرته کومه درجه ده، نور چې څومره ډیر ویل شي خدا. سبحان ربي العظیم پاکی در رب زما لرا، هغه رب زما العظیم چې هغه ډیر لوی ذات. کله چې دایت نازل شو فسبح باسم ربک العظیم، نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فجعلوها فی رکوعکم، دا د سخ کول آیت د رکوع کې دا وای فسبح باسم ربک العظیم. الله وای پنوم در رب خپل باندې چې ډیر لوی دی په تسبیح وای. الله امر وکړو موږ وایو سبحان ربی العظیم پاکی در رب زما لرا چې ډیر لوی ذات. رکوع نه پاش الله اکبر الله ډیر لوی. سمع الله لمن حمده اور خدای تعالی ثنا د هغه چا چې ثنا د خدای وای. خدلته سما په معنا د قبول سره ده. قبل الله ثنا من حمده، خدای تعالی قبلې ثنا د هغه چا چې هغه ثنا د خدای وای. نو چې ستا دا یقین راشي چې زه د خدای ثنا وایم او خدای قبلې، نو به خدای قبلې. انا عند ظن عبدي. ربنا لك الحمد، اے رب زمون تعالی را ثنا. نو چې تعالی را ثنا د خدای خود ثنا وایون کې ثنا قبلې مد قبول شو. ستا یقین دا پراشه چې یقینا خدای قبلون کې ذات. رکوع تزی الله سجدی تا الله اکبر الله ډیر لوی. سبحان ربی الاعلى پاکی در رب زما لرا چې اوچت ذات. بس دا مغه طریقه باندې ترجمه یو شو. التحیات شروع کیږي دویم رکعت. سنن واجبات فرائض مستحبات هغه ان شاء الله بیا بیانوم درته متصل، صرف ترجمه د منظمه روانه کړی ده. التحیات لله پیشکشیان سمره چې دی خاص خدای تعالی لره دي. والصلوات او عبادات بدنیم خدای تعالی لره دي، بدنی عبادتونه خدای لره دي منز. والطیبات او عبادات مالیم خدای تعالی لره دي، مالی عبادتونه خدای لره. زکات. السلام علیک ایها النبی
سلام دی پتا باندې ایها النبی یا رسول الله. دا خو خدای تعالی ورته معراج کې ویلي. معراج کې خدای ورته وی السلام علیک ایها النبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. پمنګم سلامي خو پټولو نیکانو دي سلامي. لیکن ټول فقها دا وی چې کله سړی منځ کوي دیزي تر ورسیږي نو دی به رسول الله ځان ته مخاطب کی. دی به داسې نه وایي چې خدای درته ویلي زه درته نه وایم. دا بعض خلک وایي یا رسول الله ویل شرک دی چې ته ورته دا ځای پیش کړې چې مانځه کې ته وایې السلام علیک ایها النبي. سلام دی پتا باندې یا نبی. وایي دا خو خدای ورته ویلي دي. دې دا معنا ده چې زه ورته نه وایم خدای داسې ویلي. ترجمه یې دا شوه السلام علیک ایها النبی. سلام دی پتا باندې یا رسول الله. پتا دی سلامي. خو چې کله دې تمن کون کې اورس دی به انشاء کوي اخبار به نه کوي. داسې به نه وایي چې خدای ورته ویلي زه خو نه وایم ځاسې قصه کوم. نه دی به مخامخ خدای رسول الله باندې خپل سلام اچوي. ولې الله قرآن کې وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اے د ایمان والاو تاسو هم پې درود وایئ او تاسو سلام پر رسول الله باندې ووایئ. صحابه کرامو چې دا آیت دا ځای ولید تحیاتو رسول الله مبارک تعالی وایي عرفنا السلام علیک. من پتا سلام او پیژند چې تحیاتو کې کم سلام دی نو وسلموا تسلیما دا ترجمه ده. او چې ته اوس ووایې چې یاره خدای در باندې سلام وایي زه د هغې قصه تا ته کوم نو تا خو په وسلموا تسلیما عمل ونه کړ. دا عمل به اله راشي چې ته خپله په مانځه کې پر رسول الله سلام وایي. خدای درته وایي ته پې سلام وایه ته وایې نه خدای پې ویلی زه یې قصه کوم. اخو تا عبادت بیا ونه که. بس مثلا ته مونځ وکړې یا ما مونځ کړی دی او ته بل چا ته قصه کوې چې فلاني مولوي صاحب مونځ وکړو نو ستا پې اجر کېږي. مونځ ما کړی دی اجر به تا ته در کوي. نو سلام خدای ویلی دی او ته وایې چې بس دا ما ته به پې اجر میلاوي. وسلموا تسلیما. ای مسلمانانو تاسې هم پې سلام ووایئ. ته به اوس څنګه سلام وایې ورباندې. نو ته چې مانځه دې تر ورسېدې السلام علیک ایها النبی. سلام دی پتا باندې یا رسول الله. نبی علیہ السلام به ذهن کې ځان تراولي مخاطب به کې بیا به ورباندې سلام واچ. انشاء به کوي اخبار به نه کوي. که اخبار دې وکړو نو تا خو عبادت ونه که. بیا هغې داسې وایي دا خو خدای ورته ویلي دي زه نه وایم داسې. نو دې دا مطلب شوه چې السلام علیک ایها النبی. وابیان داسې وایي دلته چې راورسېده داسې به وایي چې خدایه تا ورباندې سلام ویلی او زه د هغې قصه کوم زه ګورې سلام پې نه وایم. ای بدبخته خدای درته وایي وسلموا تسلیما تم پې سلام ووایه. ته وایې نه خدای پې ویلی. خدای خو پې ویلی دی ان الله وملائکته یصلون. هغه خو وایي ورباندې درود وصل. اوس ته خو هم ورباندې وایې تا ته بېل امر شوی دی. او صحابه داسې ترجمه کوي عرفنا السلام علیک. موږ سلام وپېژنده چې دغه سلام. ورحمت الله رحمت د خدای دی وبرکاتو برکتونه د خدای دی پتا باندې. نبی علیہ السلام عام کړه السلام علینا. سلام دی په موږ باندې وعلى عباد الله الصالحین او د خدای په بندګانو هغو باندې چې نیکان دي په هغې دې سلام. اشهد ان لا اله الا الله. گوی د دې خبرې کوم نشته معبود سوا د خدای نه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. گوی په دې خبره کوم چې یقینا نبی علیہ السلام بنده د خدای او نبی علیہ السلام استاد او رسول د خدای. اللهم صل علی محمد. خدایا رحمت نازل کا په نبی علیہ السلام وعلى آل محمد. او د نبی علیہ السلام په آل او اولادیم رحمتونه نازل کا. کما صلیت علی ابراهیم. لکه څنګه چې تا رحمتونه نازل کړیو په ابراهیم علیہ السلام باندې. وعلى آل ابراهیم او په اولاد د ابراهیم علیہ السلام. انک حمید مجید. یقینا تستایل شوی ذات او بزرګوار ذات. اللهم بارک علی محمد. الہ برکتنا نازل کا په نبی علیہ السلام باندې وعلى آل محمد او په اولاد د نبی. کدا کسر د چا پکار وی کدا کسر د چا پکار وی په پیښور کې بیت الله سره به وینه ګرانو خغو اوریدونکو او خغو مینوال دا کولای کیسټ او همداشان نور کیسټونه د جید علماء تقریرونه تلاوتونه نعتونه او انقلابی جهادی ترانه نظمونه بطافتا په دې پته ملاوي
तथा याद लरे अहले सुन्नत वल जमात केसट मरकज बस्ते किस्साखानी कबाड़ी बाजार द मुजाहिद फैजुल्लाह अब असदुल्लाह दुकान बरकतुना नाजिल करी पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला आल इब्राहिम व औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्नका हमीदुम मजीद यकीनन तस्तैल शहजात व बुजुर्गवार ज़ात अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना सोक बल दुआ खुल दुआ याद हम वेले शोर के मांझ की इजाजत वर तश्तरे कागनी ददीन खुल दुआ नबी अलैहि सलाम बच्चे सल दुआ गानिम कवली अवल व आखिर व मेंस के बेदा दुआ वर तकवला अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ए खुदा रब जमन राके मंगलरा पदी दुनिया के खिगणी व फिल आखिरत हसना व आखिरत के खिगणी व क़िना अज़ाबन नार ओ साथ मंग द और द जहन्नम ना टोल उलमा दावी च आम खिगणी मुराद दी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से वो ददी तर्जमा दादा ए खुदा राके मंगलरा पदी दुनिया के हसनतन खुली बिबियाने او پا آخرت کې مخکولی بیبیانی هغه ته دا ترجمه عبدالله ابن عباس سے بھی صحابی دی هغه نبی علیہ السلام ترزویلوی مفسر دی هم لوی سړی دی خو جمهور علما دا ترجمه نه کوي عام ښېګڼې یادوي السلام علیکم ورحمت الله سلام دی پتا سو باندې او رحمت د خدای دی پتا شاړه ګرځي نو دا خیال اخته چې سلام وګرځي نو فرشتي بم په سوچ کې یادې چې ستا په وګه کوم فرشته ده پاغي بم سلام و السلام علیکم ورحمت الله او چې امام نشاطل ته چې کم خلق ولاړ دی ای یادې کومز کون کې ستا پاړخ کې چې کم خلق دی پاغي بم سلام زړه کې راولي او چې چا پاړخ ته سلام وګرځم نو هغه بزان سره یادې دا د مانځه مختصره ترجمه وا او په یو ځل باندې تاسو ټوله یادېږي نه ما مخکې عرضو که تاسو به بیا کیسټ اخلئ او هغه به ځان ته لږ لږ غږوئ نو د هغې نه به یادوئ د مانځه دپاره شرطونه چې دي نو اته شرطه د مانځه دپاره دي شرط هغه شی چې موقوف علی خارجي فرض وي خو د مانځه نه بهر نو کم چې خارجي فرضونه دي چې شرط ورته ویلی شي هغه اته دي او کم چې داخلي فرضونه دي چې رکن ورته ویلی شي نو هغه شپږ دي او د امام ابو حنیفه خپل قول دار چې ودي او د یارانو قول دار چې شپږ دي نو شپږ هغه او اته شرطونه څوارلس جوړیږي او د امام سے مذهب کې پنځلس جوړیږي او بعض خارجي شرطونه و یادوي نو بیا دیرلس جوړیږي د بعضو په قول د بعضو څوارلس جوړیږي ټول نو ټول فرضونه د مانځه څوارلس دي پدې کې شرطونه چې د مانځه نه بهر دي اته دي او رکنونه چې په مانځه کې دننه دي هغه شپږ دي اول شرط د مانځه لپاره اودس دی چې اودس دې نه کړي نو مونږ د کېږي نه نو دا نور شرطونه به بیا بیانوم خو دا اودس هم څه یو شرط دی صرف تا یاد کړه چې اودس دا اودس ځان ته خپل فرضونه لري سنت لري مستحبات لري نوافل لري هغه درته ذکر کوم د مانځه لپاره اولنی شرط او فرض هغه اودس شو اودس کې دننه څلور فرضونه دي اول د مخ انزل فرض دی د ویښتانو د شورو نه لندې حصې د زنې پورې چې په دې کې کم ځای درنه وچ پاتې نه شي او د دې نرمۍ نه تر دې نرمۍ پورې دا د مخ اندازه ده دویم د لاسونو انزل دی تر څنګلو پورې چې څنګلې به ورکي لمدې که څنګلې پاتې شوي د احنافو مذهب کې مونږ کېږي نه دریم د سر مسح ده د ټول سر مسح سنت پدې کې څلورمه حصه د احناف مذهب کې فرض څلورم خپې انزل دي تر خنګرو پورې دا غ فرضي کسو کې زیات تر دې زنګونه پورې زی ثواب دی ورکه نبی علی السلام فرمایي چې دا او دا صدا کوم اندامونه چې انزل کیږي د قیامت پورې به دا غراء محجل لکه تاسو بعضی اسونه لیدلی دا هغه خپک سپینځي یا دا ستندی باندې سپینه ټاپای ډېر خخکاری نو دا به د قیامت پورې داسې پړقېږي د اندامونه چې کوم او داسې کینځل شي نو که څوک غواړي چې د خپل رڼایي د اندامونو زیاته کوي نو بس هغه دا ځایونه ډېر انځي نه ابو هريره رضی الله عنه یو ورځ لا سینځي په داسه کې نو دې ځینو پورې لګیا دی خرګه پورې دا ځای وینځه
یو شاګرد ولاړ دی ورته وی ولی دام څه فرض دی هغه ورته وی کزه د خبر وای چې تدلته ولاړ نو ما بنوي انزله ما د رسول الله نه اوریدلې دي که څوک د رڼاګانې د اندامونو زیاتوي نو بس بره ځای پسې چې څومره تلی شي هغه زه زیاتي ثواب پوره کوم نور د سنگلی پورې دا فرض دی د دینه بره ثوابي کار دی نو خپم د خنګری پورې فرض ده د خنګری نه بره که زنګونه پورې څوک خپینځي دا الله ثواب لري خدای تعالی په اجر ورکوي نو دا څلور فرضونه شو کدی کې یو شی پاتې شو نو بیا اودس کېږي نه نو مونږ نه کېږي سنت دا اوداس لستی سنتونه دا اوداس لستی اول سر کې بسم الله ویل دا سنت دی نبی علیہ السلام با بسم الله ویلا سو کوئی چې بسم الله الرحمن الرحیم ویلش بعضی وینا دا الفاظ دی بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام بسم الله العظیم شروع پنوم دا الله کوم چې لوی ذات دی والحمد لله علی دین الاسلام او خدای لره ثنا ده په دین د اسلام باندې دویم سنت دا اوداسه لاسونه انزل دی درې کرته چې بسم الله دی ویل نو درې کرت بلا سو انزیو دریم سنت هغه مزمزه ده خله توبه اچول دا فرض نه دی سنت دی درې کرته سلورم سنت مسواک دی پاوداسه کې حدیث کې راځي چې کم سړی او دس کوي مسواک نه وهله یو بل سړی د مسواک او دس یو ک مسواک وه دا چا چې مسواک وهله دی دا یو منځ خدای تعالی یو په اویا چند باندې قبلای نو چې کوم اودس کې مسواک وه دا ستا دا یو منځ اویا منځونه دي او چې او دې نه وه یو منځ دی پنځم سنت استنشاق پوزو ته اوبا چول دا سنت دی شپږم مسد غوګونو دا خو هغه چې د سر نه کمې اوبه پاتې نورې اوبه به راخلې نه همغې باندې به مسد غوګونو کې اوم د چا ګیره چې وي نو که چېرته ګیره ډېره ګڼه نه وي خو اوبه به رسۍ ورته او که ګڼه یې چېرته نو تخلیل اللحیا بالاصابع بیا به دا ګوتې ورکې داسې دننه کې دا سنت خلال د ګیرې او نه هم تکرار د غسل دا اندام لاس یا مخ یا خپې دا خو فرض انزلې خو یو کرت دا چې ته درې ځلې انځې دا درې ځلې تکرار چې دی نو دا بیا سنت دی که چا یو ځل وینځل هم منځ کېږي ورباندې خو سنت پاتې دی او داسې ناقص او نه هم استنجا ده یا په لوټه باندې یا په کاڼي باندې دا سنت دی او لسم استنجا په اوبو باندې دا ورپسې بل سنت دی کچا اوبه استعمال نه کړي یو سنت تی پاتې دي کچا کاڼي استعمال ک لوټه او دا غینه بعد بیا اوبه استعمال کړي دو سنت پوره شو دا لس چې دی دا سنتونه دا اوداسو مستحبات دا اوداسه شپږ دي اول نیت دی داسې بنئ چې چا نیر ته ور ډوپه کړې بس لاس او خپې دې وین ته وایي اودس مې وش نه نیت بس تا دا اوداسه وي دویم موالات دی پای در پای اندامونه انزل اسنه چې بره چت کې اودس کې او توبه در باندې و چې سوچ لند راځي نو چې مخ دې انزل یا در نه وچ شوی بیا امام مالک سے وې دا د ضرورتو نه دی کله چا مینس کې موالات پای در پایواله رانغه وې دا اودس بيخ نه کی خو امام سے مذهب وې دا څوک سنتو کې داخلي څوک مستحباتو دریم شروع په خی اړه باندې لاسونه انزل فرض دي خو خیبه مخ کې کې چپ برستو دا پیدر دا خی او چپنا د خینا شروع مستحبه ده سلورم مراعات الترتیب د ترتیب لحاظ بساته قران اول وی مخ وینځه تب مخ اول انځي بیا وی چې لاس وینځه او بیا وی سر مسو کبه خپې کچا سر چپول ټکړه خیر خو لیکن مستحب داری چې پاغه ترتیب وشي او پنځم استيعاب جميع الراس ټول سر مسا زمنګ احناف څوک دي ته سنت وای څوک ورته مستحب وای او شپږم مسا د غاړي رقبه غاړي یو حدیث دی کراغله ضعیف دی خو مقابله کې قوي حدیث نشته ضعیف حدیث باندې عمل کول پکاروي مستحب طریقه ثابتي دا وداسه آداب څه پکار دی وداسه پټیم کې یو لس آداب دا وداسه دي
اول ادب ترک الکلام، خبره بنه کې دا اودس په ټیم کې چا څه بغږیږي نه، او کا خبره دې کولې دا د اودس د آداب خلاف دي. چپ بناسته اودس په ټیم کې، سوال ادعیه سوا د باز دعاګانو نه، دا اوداسه هر اندام چینځل کېږي دي سره څه دعاګانې دي زمنګ سلفو کتابونو کې راخستی. ا دعا کوي شي مثلا کله چې خلی ته وباچ مزمزي پټیم کې نو دا دعا بوي اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، خدای مدد را سره وکا ستا په ذکر باندې، ستا په شکر باندې او ستا په خپل عبادت باندې ما سره مدد وکا. کله چې پوزي ته وباچ نو دعا وکي اللهم ارحنا رائحه الجنه ولا ترحنا رائحه النار، خدای دا جنت بوی را باندې اولګي د جهنم د بوی نه مې وساتي. او بیا چې کله مخ وینځي نو دعا وکي اللهم ابيض وجهي يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم، خدای پاک ورځ مې مخ سپینو پړقوا چې بعضې مخونه به سپینېږي او بعضې به تورېږي. الله دې زمونږ استاد سي په سپین مخو کې راولي. او بیا چې کله لاس وینځي ښی لاس نو دعا وکي اللهم اعطني کتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، خدای عمل نامه ښی لاس کې راکې ما سره اسانه حساب وکي. او چې کله چپ لاس وینځي نو بیا به دعا کوي اللهم لا تعطني کتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، خدای عمل نامه په چپ لاس مرا کې او د شا د اړخه عمل نامه مرا کې. بیا چې کله سر مسح کوي نو دعا به وایي اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك، خدایا هغه ورځ باندې چې ستا د عرش نه سوا بل سورې نشته، ستا د عرش د سوري لاندې سورې راکې. او چې کله د غوږونو مسح کوي نو دعا وکړي اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول ويتبعون ما احسن منه، خدای ما د هغه خلکو نه وګرځي چې خبرې اوري او چې کومې ښکلې خبرې د هغې اتباع کوي هغې پسې ځي. او بیا چې کله خپینځي نو دعا وکړي اللهم ثبت قدمي على صراطك المستقيم، خدای ما ستا په هغه نیغه لاره باندې برابر راولي. او چې د غاړې کله مسه کېږي نو دعا وکړي اللهم اعتق رقبتي من النار، خدای زما دا گردن د اور د جهنم نه وساته. یعنی که او داسه کې خو بغل ناشتي خو که دا دعاګانې وای دی اجازه درته شته ده وایا، خو دې نه سوا فضول خبرې به نه کوي. دا ادب د اودس. دویم ادب د اودس دا د الامتخاط بيده یسرا، پوزه چې کله سونکې نو په ښی لاس به نه سونکې په چپ لاس به سونکې. دریم دا ستر العورت بعد الاستنجاء فی البیت الخلا، چې کله استنجا یا بیت الخلا نه پورته کېږي نو همغلته به خپله پټۍ تړي او خپل عورت به پټي. بعض خلکو باندې باندې چې بس جمعه تراشي ولته دم لاس کې نیولي، دا څه باندې کې دا حیا او د ادب خلاف. سلام ادب دا ترک استقبال القبله والاستدبار، قبله ته بنور کې مخکې نه ورته شاکه د استنجا پټیم کې یا سي قضاء حاجت. او پنځم دا ترک استقبال عین الشمس والقمر والمسجد واستدبارها، نور او سپوږمۍ ته بم مخ نه ګرځي او جمعه ته بم مخ نه ګرځي. شپږم ادب دا استقبال القبلة فی الوضوء، او دس چې کله کینو بیا به چارندام په ټیم کې قبله ته مخامخ کینی. نن سبا دا حالات اکثر مشکل ذکر دي چې جمعتونه یو شکل بل شکل جوړ. اوم ادب دا دی دخول رجل یسرع عند الدخول الى بیت الخلاء، کله چې استنجاز یا بیت الخلاء ته ځي نو خیخ په مخ کې کې نه چپ خپه. او دا دعا به وایي چې اعوذ بک من الخبث والخبائث، خدای پتا باندې پناه غواړم د هر قسم خبث او خبائث او مردارۍ نه پتا پناه غواړم. او چې بیا کله راوځي د استنجازي نه بیت الخلا نه نو بیا به خیخ پر وړاندې کې جمعات کې دنه کېدو کې خیخ پده وتو کې چپه ده، بیت الخلا دې سر چپه ده نه وتو کې چپه پده راوتو کې خیخ پده. بیا به دا دعا وکړي غفرانک، خدای بخنه ولاته استا بخنه ته حاجت. او بیا داغه نرستو بل ادب دا او دس دا دی رش الماء علی السراویل، چې کله را اوچت شنو د لاس بر واخلې خپل پرتوک ته داسې ور اوسنډي. دا باز خلک سودایانی کنه وایره دا ګوره دا لګلون شو دا به مې اودس شوی کنه بای نبی علیہ السلام مخکې د سودایانو غم کړی دی ودی توبه روشینده چې بیا رستو لندواله ګورې نو تب وای دا خو ماشین دلی که سیم پروا نه کوي بس او به روشین. بل ادب دا د مسح الید علی الحائط، چې استنجا دی وکړه لاس بر واخلې په دیوال به ومږي
دا ډېر زمونږ استادو نه پاتې دي ځکه چې لاس په دیوال مګل د دې دپاره چې لاس ښه پاک شي او که په دیوال مګلی نه شي نن سبا صابونونه دي صابون باندې وینځل شي صحیح ده. او یو لسم ادب دا دی غسل الیدین بعد مسح الید چې کله د لاس په دیوال ومږه د هغې نه بعد به بیا لاس وینځي چې ودینځل بیا به اوداسه ته کښېنې استنجا نه وروسته او دا دعا به وکړي چې استنجا نه کله را روان شي اوداسه ته الحمدلله الذي جعل الماء طهورا هغه رب لره ثنا ده چې اوبه یې پاکې ګرځولي دي او مطهرې ګرځولي والاسلام نورا هغه رب لره ثنا ده چې اسلام یې رڼا ګرځولي ودلیلا الى الله والى جنات النعیم او اسلامي لار خودنه ګرځولي خدای تعالی اړخ ته او جنتونو ته. اللهم حسن فرجي وطهر قلبي ومحِ الذنوب خدایا زما عورت د غلطو کارونو نه وساته خدایا زما زړه د شکوکو نه پاک کا خدایا زما ګناهونه ټول ختم کا دا دعا به وکړي. دا هغه آداب د اوداسه وي 19 آخره کې کراهیات ذکر کوم خبرې بس کوم. اوداسه کې شپږ مکروهات دي. اول تعنیف ورته وایي عربی کې ضرب الوجه بالماء دا اوبه داسې په شرپ مخ ته ایستل چې نور خلک ترې لامده شي دا مکروه دی په اوداسه کې دا به نه کوي. دویم الامتخاط فی الماء په اوبو کې پوزه سړول موږ او تاسو ټول ورکې راغلي لکه نن سبا کار د اوبو سره دی اوبو کې پوزه سړول دا مکروه دی. دریم استعمال ید الیسرا بغیر عذر په اودس کې چپ لاس استعمالول بغیر د عذر نه ښی لاس باندې څه چل نه دی شوی او لګیا په چپ لاس کار کې دا مکروه دی. څلورم الکلام عند الاستنجاء د استنجا په ټیم کې خبرې کول مکروه دی. بعض کسان لګي خبرې کوي ګپې شروع کړي. پنځم القاء البول والغایت فی الماء غټ اودس یا تس اودس په اوبو کې کول دا ټول په دې کې اخته دي نن سبا مولیانو نامیانو ټولو پورې. او شپږم النظر الى عورته خپل عورت ته کتل دا هم مکروه دی دا به نه کوي. دا اوداسه محرمات څو دي شپږ دي. حرام په اودس کې څه شی دي؟ الاسراف یو اسراف دی. اسراف څنګه درې کرتے اندامونه سنت دي ته څلور ځلینځي دا اسراف دی دا ناروا دی دا ظلم دی. او که سړي سودایي چرته نو هغه ته دا مسله ما وکړه چې یو ځل انځل فرض دی دا نور خو سنت دی دغه ټیم کې شیطان ته وي بس ما فرض شوي دي سره نور انځم نه دوه درې ځل به دا وسوسه در واچي بیا به نه در اچي. اودس کې چې وسوسې اچي د هغې شیطان نوم ولهان دی او رسول الله فرمایي دا وسوسې دې نه پیدا کېږي سړی غسلخانه کې میتیزې کوي تشې میتیزې اوبو کې د هغې نه دا وسوسې پیدا کېږي. دویم حرام التقطیر فی الماء اوبو کې کموالی دومره کمې اوبه استعمال کې چې ته وایې ګنې دا لاس د انځلی نه دی غوړ کړی دی دا هم حرام دی او محرماتو نه دي. او دریم چې کوم دی مسح الرجلین بغیر عذرین د شیګانو غوندې خپه باندې مسح کول عذر نشته خپه مسح کې دا زمونږ مذهب کې حرام دی. خپې غسل راغلی دی انځل دی مسح کول نه دی دا د شیګانو مذهب دی هغې پې مسح کوي ته به داسې نه کوي. څلورم مسح الخفین فیما خرق کثیر موزې دي په ژمي کې خپو کړي دي په هغې مسح ده سنت ده خو هغې کې غټ چریوالی دی د درېو ګوتو نه غټ فراخه سوری ورکې دی او ته پې مسح کې دا روانه دی. او پنځم کشف العورت فی الوضوء دا اودس د عورت ښکاروالی په اوداسه کې دې سره به خیال کوه چې عورت دې پټي. او شپږم الاستنجا بید الیمنا بغیر عذرین په ښی لاس استنجا کول دا د محرماتو نه دي ځان به ترې نه ساتې منع دي یعنې منهیاتو. نواقص د اوداسه لس دي بس خبرې خلاصوم په دې باندې. اول کل ما خرج من السبیلین یو د دواړو لارو نه چې سره ووتل اودس پې ماتېږي لږې که زیاتي. دویم القیء ملء الفم په ډکه خوله باندې قی باندې اودس ماتېږي. دریم النوم مستندن او متکئا او مضطجعا یو شي ته تکیه کړې یا دې اړخ والی دی او اودس وي اودس دې مات دی. او که چېرته ناس وي رکوع سجدو حالت کې یا ناس وي او خوب اوده شوی وي اودس دې نه ماتېږي پلته یې دیوالې پوخ ناست په دې اودس نه ماتېږي. که شش ته یې تکیه کړې وه او بیا اوده شوی وي اودس دې مات. دریم څلورم قهقهه ده په زوره خندا په مانځه کې یو تبسم دی او ضحک یو قهقهه. تبسم دا چې شونډې سره خلاص شي ستا غاښ ښکاره شي خو آواز ونه لري. او ضحک دا دی چې دومره آواز پې وکړي چې ته یې واورې خو ستا ګاونډي وانه اوري. او خندا قهقه دې ته ویلی شي چې ستا ګاونډي هم واوري نو په خندا قهقه باندې اودس ماتېږي. بعضې هلکانې مانځه ولاړې وخاندي
بیا اودس نه کوي د سر نه نه دا اودس مات دی او کده بیا اودس سجدي لګي خطر د کفر ده ورسره. پنځم جنون لیونتوب دی، لیونتوب باندې اودس ماتيږي. شپږم اغما بیوشي ده، پاغه اودس ماتيږي. اوم چې کم ده مسو علقه فمتل من الدم، چرته وبو کې د لمبل دا جوړه مونږ ورته وي تاسو شوی داسې تور شي پخپکې نه سو هغه ځان در نه موړ کا اودس نه مات. اتم نشدا ولو باكل الحشيشه، اگر که تمباکو نسوار دی چولی خو نشه در باندې رااله اودس په ماتيږي. او نشه به دي ته وې سو کوئی چې نر او خزه فرق نه کی، خو نه راجح دا چې د پلار رواني چې مزل کې څه فرق راشي مزدا نشه ده. خو د نسوارو متعلق احتیاط پدې کې بعض علما اودس نه ماتيږي، بعض وی پدې ماتيږي چې د شونډه کې وړې شاندانی هغه ماتيږي داغه نه وبزي. خو چې څوک در کې نسواريان نو هر مانزه اودس کوي، احتیاط دین د احتیاط نه ډک دین دی. نعم الدم الخارج مع البزاق غلب وساواه، لاړې دي ټوکړي د ورې نو ویني رااله یا دا ویني په لاړو زیات وي یا سره برابر وخته اودس د مات دی، او کوینی کمی وی لاړې په زیات وي بیا اودس نه ماتي. او لسم چې کم دی شک فی الوضو، اودس کې شک یاره ما به اودس کړی کنه به می کړي پته خدا چې فلانی ټیم کې مې اودس مات ک خو به مې سو اودس کړي کنه بس کته کړي مې اودس د مات شوی په شک. او قدر ته پته و چې ما خو اودس کړي چې بیا به مې اودس مات کړي کنه به د اودس نه ماتيږي، ځکه ته یقین سره معلومه ده چې اودس مشتا په شک یقین نه ختميږي. او که یقین سره معلومه چې اودس مې مات کړي بیا به مې کړي کنه نو اودس دې بیا مات شوی دی. دا یو سو نواقض د وضو لس، دا یو رکن د مانځو ما بیان ک چې اودس دی و شرط د مانځه لپاره، او نور شرایط او نور ارکان او د مانځه سنت مستحبات او یا نور دعاګانې چې خوب کې بس دعای، پاسېدو کې څه دعا ده، جمعه نه وتو څه دعا ده، وتو څه دعا، سفر څه دعا، میش لیدو څه دعا، دا کم د دعاګانې چې کم دي دا به ان شاء الله بل هفته کې بیا بیانوم. لږ وختي هغه ته بیا راشي او د یو نیمه غنټې کې 60 به ان شاء الله برابرو، هغه بیا تاسو پیدا کوي او ټول بزان سره دینه هغه مسلې یادوي. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا